بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګرانو کتونکو، تاسو ګورئ افغان آنلاین او زه یم ستاسو کوربه سید عدنان شاه. یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې حاضر یو. یقینا نن د جمعې مبارکه ورځ ده او تاسو به هم چې کوم دی نو منځونه به کړي. یقینا د جمعې په ورځ هم راځو ستاسو په خدمت کې 2 نه تر 4 پورې، مطلب په باندې 2 نه، او بیا چې کوم دی نو تاسو سره یې خبرې اترې ګپې شپې ستاسو سره په موضوع باندې خبرې کوم. مېلمه راځي، مېلمه سره چې کوم دی نو بیکاره بسکټ ترې راوړه. بهر مېلمه سره چې کوم دی نو د هغې په ژوند باندې هم خبرې کوو، یا چې کوم دی نو یو موضوع باندې هم خبرې کوو. نن بیا چې کوم دی نو ستاسو په خدمت کې حاضر یو. را سره زموږ هم د خپل ټي وي کوربه همکار عبدالغفار شباب به را سره وي. عبدالغفار شباب سره به هم چې کوم دی نو په شریکه باندې په شاعرۍ به خبرې کوو، په نوي شاعرانو به خبره کوو چې نوی کول په شاعرۍ کې ډېر زیات انټرست هم اخلي، او هر زلمی چې کوم دی نو څه نه څه لیکل کوي او لیکل هم کوي. ورسره اکثر سوشل نیټورک ډېر زیات تیز دی. د هغې په وجه باندې چې کوم دی نو هغه خپل وقتاً په وقتاً څه نه څه لیکلو کې، او دا مشران چې کوم دی نو هغه له ډاډ ورکوي، او دا ډاډ چې کوم دی نو هغې دپاره باعث د ښه زده کړې باعث جوړ شي. مونږ هم کوشش کوو، هڅه کوم چې د هغې مرستیال شو، د هغې مرسته وکړو چې کوم نوي هنرمندان دي، کوم چې نوي شاعران دي او نوي شاعران دغه چې په زلمو کې د دې سیز جذبه زیاته ده د شاعرۍ، او د دې ټول کریډټ د ادبي ټولنو ته ځي، او ادبي ټولنې موقعو په مختلف موقعو باندې وقتاً په وقتاً په ځینې ځایونو کې چې کوم دی نو د مشاعرو او د ادب سره تړلي مشاعرو د مجلسونو د محفلونو انعقاد کوي. نو د هغې د وجې چې کوم دی نو د دې کشرانو کې یو شعور پیدا شوی دی د شاعرۍ سره تړلی، او چې ظاهري خبره ده چې انسان د دې طرف ته متوجه د ادب د لارې سره متوجه، نو هغه بیا خپلې ژبې سره به مینه کوي، د خپلې پښتو سره به مینه کوي، د خپلې خاورې سره به مینه کوي، او په هغې دپاره به د څه نه څه د اصلاحیانو دپاره به لیکل هم کوي. هغې دپاره به چې کوم دی نو هغه وقتاً په وقتاً به سوچ هم د هغې سوچ به هم د پازیټیو اکټیویټي ته به وي، د هیلدي اکټیویټي ته به وي. نو دغه مو هڅه ده چې دغه مو کوشش دی چې دغه چې کوم نوی کول دی دغه شاعران درته را مخامخ کړو، او هغې دپاره چې کوم دی نو یو سمپل اسانه طریقه دغه ده چې زمونږ هڅه چې کوم ده، زمونږ هڅه دغه ده چې مونږ هغه ستاسو په خدمت کې راولو، تاسو سره کښېنو او تاسو سره معرفي کړو، او تاسو هم د هغې نه خبر شئ، چې د هغې د ژوند نه خبر شئ، د هغې د هلو ځلو نه خبر شئ، د هغې د ستړو نه خبر شئ. دغه مو بنیادي وجه، دغه بنیادي چې کوم دی نو مقصد دی. نن به خبره کوو چې عبدالغفار شباب هم چې کوم را سره ناست دی، لیکل د ډېر وخت نه کوي، خو زه به وایم چې د تېر څو وختونو کې، بلکې د تېر د میاشت کې چې کوم دی د دې لومبی کلام چې کوم دی نعیم جان لالا ویلی، او ډېر زیات خلکو ستایلی دی، ډېر زیات خلکو خوښ کړی دی، او د هغې بنیادي وجه دا وه چې هغه د یو زمونږ د معاشرې سره تړون ساتلو، زمونږ د معاشرې کلتور سره تړون ساتلو، او په حقیقت باندې مبني و. نو ځکه خلکو ډېر زیات خوښ کړو. او بیا دا چې ځینې ملګري خفه دې نه شي، هغوی د شاعرۍ نه بله لاره اختیار کړي، او هغه بله لاره صرف هغه لاره نه ده صحیح ده. شاعر په خپل قلم په ذریعې سره چې کوم دی نو هر څه یادوي، خو لکه بعضې نیم خلک چې کوم دی نو هغې نه لږ شانتې زه به وایم چې کناره کش شي، دا لاره ته نه داسې هغه ټریک نه لږ خطا شي، د هغې هم دغه کول غواړي، مطلب د هغې رهنمایي کول غواړي، رهنمایي به یې دا ستر شاعران کوي. په خیر راغلی قربان، جوړ تکړه او درته هرکلی وایو. ډېره زیاته مننه عدنان شاه صاحب، تاسو خبرې وکړلې په شعر و شاعرۍ باندې. زه خو اکثر مینوالو سره مخامخ کېږم پروګرام کې، او هغه زمونږ بیا را سره میلمه یي، نعیم جان لالا شي یا بل داسې څوک شي. نو نن تاسو سره زه پروګرام کې میلمه شوم د شاعر په حیثیت باندې، چې ما سره تاسو خبر. زه خوشحاله یم ځکه چې نن داسې موضوع ده چې ما نه هم ښه تپوس وشي چې د شاعرۍ په باره کې، مطلب چې تاسو ما سره خبرې وکړئ، ما څه لیکلي څه مې نه دي، نو بس چې تاسو ولې دې شوق لکه څنګه پیدا شو؟ نه خو شوق، خو د شوق خبرې خو به وروستو شي، خو لکه دا چې اوس تاسو ما نه تپوس وکړئ چې په شاعرۍ باندې خبره وشي،
نو زما پیژنګلو خو په شاعرۍ زیاته ده د سندرغاړو سره یا ملګرو سره یا که زه ټي وي ته هم راغلی یم نو د شاعرۍ په هغه برکت راغلی نو په کار ده چې ما سره په شاعرۍ خبرې وشي زه هم خوشحاله شم. خو د بده مرغه چې کوم دی نو مونږ او کینو چې بین امجان سره قربه یې نه خیر دی دا ستاسو مننه ده او ستاسو مینه ده او دا داسې زیات چاته ورکول زه پوهېږم په دې معنی چې هر سړی دې کوشش کې دی چې دی د ټي وي شیشې ته راشي هسې مخکاره شي او بیا داسې ځای چاته ورکول او داسې غټ سړي سره ناسته داسې ښه سندرغاړي سره بیا روغ پروګرام ماته راکونه ستاسې نو زه دومره لایق سړی نه یم خو دا ستاسو مینه ده او ستاسو مننه ده. الله یې ډېر بختور کړه او بختور شي. بیا راته شباب جان پیدا شوی چېرته یې خلک وایي د دې لږ تعلق چېرته دی؟ زما پیدایش د دیر دی. زه د دیر د سیمې یم د دیر د جندول د جندول د اوسېدونکی یم. سمه ده. بسکټ به مو ورسره خورو خیر دی؟ نه خوره ناشته مې نه ده کړې. خوره نو بس ما د بده مرغه چای مخکې اوس کله د پروګرام نه مخکې ډوډۍ نشم خوړی. هغې بنیادي وجه ده نه ناشته کولی شم نه ډوډۍ خوړی شم. چې ډوډۍ وخورم ټول پروګرام په خوب کې کوم بیا خوب راځي خوب راځي ډوډۍ کې نشه یي که نه. شباب جان نو دیر کې پیدا شوی څه دې کول وړوکوالي نه دې داسې ذهن ته دې څه و چې لکه مطلب څه څیزونو طرف ته د دهان او رجحان د کوم څه بس د ماشوموالي نه خو زمونږ پښتانه ډېر زیات په غربت کې دي خو زمونږ علاقې چې دي غریزي علاقې موږ خو غر کې نه یو خو هغه داسې علاقې دي چې لکه زمونږ د پلرونو د نیکونو داسې جایداد څه شی زمونږ خپل نه نو موږ ټول عمر زندگی چې ده په مزدورۍ باندې اړولې ده لکه صحیح اسلام آباد او پنډۍ او مزدوري او په دغه کې بس بیا دې ته رالو چې لکه دې مزدورۍ موږ له تعلیم نه هم لرې پاتې کړو د غربت د تعلیم او دې کیسو نه لرې پاتې کړو خو دومره کار وشو چې هغه سختو سختو رانه یو ځای داسې جوړ کړه چې شاعرۍ ته مخه شوه او زه به داسې ووایم زه په ټي وي باندې وایم او زه پرې نه شرمېږم چې ما تعلیم هم نه دی کړی سمه خو لکه زه هغه لیکل خپل دا ما ډېر وروسته یاد کړه او ډېر وروسته مې یاد کړه چې زه په مسافرۍ کې وم ما به د چا کتاب داسې و چې د خیال محمد استاد اواز مې ډېر زیات خوښ و نو د هغه غزلې به مې اورېدلې نو بیا مې څه وخت کې لکه د خاطر افریدي او د حمزه بابا یا داسې د چا یو مشترکه کتاب چاپ شوی نو د خاطر افریدي کلامونه خو خیال محمد صاحب او نورو ډېر خلکو ویلي نو هغه خو ما ته زده نو ما چې به کتاب کې کله شعر پیدا کړو نو هغه قرآن سبق خو ما ویلی نو ما ته به ویل چې لکه دا شی خو ما ته یاد دی دا خو ما هغه کلام دی نو هغه دلچسپۍ بیا دې ته بوتلم چې لکه خط مې زده کړو بیا پکې شعر و شاعري راغله نن بس دغه دې ځای کې ناست یم. سمه ده سمه ده دا هم ډېره بهترینه خبره ده ډېره ښه خبره ده. نن سبا زموږ ډېر په معذرت سره خو سره تعلیم داسې حرکتونه وکړي چې انسان پې پریشانه شي او انسان یې د هغه چې کوم مور پلار ورسره ستړی کړي پوره ژوند یې ورته د خپل خولې نه نړۍ شکولي ورباندې تعلیمونه کړي او بیا هغې د سره تعلیم داسې حرکتونه وکړي چې یقین وکړه انسان ډېر زیات خفه شي زړه کې ډېر زیات خفه شي. خو بهرحال تعلیم هم ضروري دی خو تعلیم سره د تعلیم نه هم ضروري د انسان د اخلاقیات آداب د هغې چې کوم دی نو چیل پیل او د هغې چې کوم خبرې اترې کول د هغې ناسته پاسته دا هم بنیادي ده چې هغه یو ښه انداز کې یو ښه طریقې سره وي او بالکل دغه چې کوم بیا خپله ژبه چې راشي نو د ساحل صاحب خبره ساحل صاحب وایي چې زه څلورم پاس یم او ما ته که د پي ایچ ډي سکالران ناست یو زه ورته لیکچر ورکوم نو دا ټول کمال زما نه دی دا ټول کمال زما د ژبې دی چې ما ژبه پخه راټینګه کړې او ژبه مې صحیح طریقې سره ویلې ده نو دغه بنیادي. شباب جان بالکل په دې هم خبره کوم څه کتاب میتاب ته د اراده وه یا کتاب میتاب د لیکلی یا نه؟ کتاب خو لیکل خو لکه چاپ کړی مې نه دی او ډېر ملګري دي او ډېر وخت وشو ډېر زیات وخت وشو چې هغه ملګرو اصرار دا و اوس هم شته دی هغوی وایي چې ته کتاب را جمع کړه او مونږ یې چاپ کړو مونږ خرچه کړو ډېرو کسانو دا ویلي لکه هغوی سینه ټپولې ده چې ستا د کتاب خرچه چېر څومره یې دا مونږ کوو. کابل نه داسې کسان وو چې هغې هلته د ادبیاتو استادان دي او هغه زما شعر و شاعري به هغه هلته چاپ کول اکثر میوزیمونو کې نو هغوی راته هم
ویل چې ستا شاعري به مونږ چاپ کوو خرچه به مونږ کوو زه ډېر زیات په خپله باندې داسې زه به ووایم چې څه ځان له څه لقب ورکړم چې سست یم په دې قصه کې چې اکثر داسې کېږي چې ما سره شاعري ده ډېره زیاته داسې د سیموټو په بورو مې لیکل کړي دي ماچس په ډکې مې کړي دي څه پسې دي دا مې بیا لکه صحیح ماښام چې لاړ شم نو 2-3 کاغذونه هغه زه چېرته یو شاپر ته ور واچوم هغه شاپر یې داسې ډکې شوي دومره رانه نه کېږي چې دې ته واپس کښېنم چې دا لږ را یو ځای کړم او زړه مې دی اوس مې داسې زړه دی چې د ژوند هم پته نه نو داسې یو مجموعې ته مې خیال دی چې کوشش وکړم دا را یو ځای کړم او خرچې خو هم یاران کوي مونږ به دې بچ یو نو دا بچه عیسی خان باندې دا بوج وانه چو عیسی خان شیرانی باندې نه عیسی خان باندې دا بوج نه چې عیسی خان لالا کوري نو لالا عدنان لالا د کتاب خبره وکړه زه نه ورځم زه مخکې هغه پوه شم بهر انعام اعلان نه زه وایم زه دلته وایم زما کوم غزل چې راغله نعیم جان لالا ویلو هغه به چېرته اورېدلی او نعیم لالا سره ناست نو بیا یې ما ته شپې ټلیفون وکړو چې شباب جان 5000 روپۍ به زه نعیم ته ورکوم او هغه نه به د پیر په ورځ والي صحیح نو بس دا د هغه مینه وه او د هغه مننه صحیح ده دا شاعران د ډاډ ورکولي او خو ایډوانس کې ښي چې ایډوانس کې سړی ورکوي بهر شیراني صاحب چې کوم دن دا چې کوم انعام د اعلان کړی دا برالېږي ظهور خان مې یادوي د عربستان نه مننه یې کومه د ظهور خان چې خوشحاله داسې هلته ناست دی هلته نه چې کوم دن مونږ یادوي عبدالرحمان دی عبدالرحمان رحماني دی او زمونږ خپل کوربه علي مسعود هم د فیسبوک د لارې د خپرونې ته ناست دی شباب جان څه درنه اورو داسې خپل کلام را سره داسې لیک تاسو هم په چا خبره چې زمزمه کېږي نو هغه بیا په دغه کې وایي په ترنم کې وایي راته چې هر څنګه راته ته وایې ترنم کې زموږ خوښه ده چې ترنم کې را سره څه ډالۍ کې بیا هغې نه پس د مینهوالو کال زه هم اخلو بلکل نو دا ما مخکې مې یو ځل نیم ویلی ده بیا بیا ویم چې د سلیس کڼي ماښام کې لکه انور مراورېږي ستا خواږه خواږه یادونه دومره زر مراورېږي د سلیس کڼي ماښام کې لکه انور مراورېږي ستا خواږه خواږه یادونه دومره زر مراورېږي لا مې سم لیدلی نه وي چې د تلو کیسې شروع کي لا مې سم لیدلی نه وي چې د تلو کیسې شروع کي نو څومره پس مې خواله راشي او څومره زر مراورېږي څومره پس مې خواله راشي نو سندرغاړو ته مې خواست دی ګودرونه دې نستایي سندرغاړو ته مې خواست دی ګودرونه دې نستایي چې وطن ورته وریاد شي مسافر مراورېږي حبیب مسافر په پردو بې مینو ژبو کې لفظونه ورله ګورمه په پردو بې مینې ژبو کې لفظونه ورله ګورم په جانان مراورېږي په دلبر مراورېږي مننه دا شعر واوره چې لکه ورک بچی د موره موده پس کور ته راپېښ شي لکه ورک بچی د موره موده پس کور ته راپېښ شي زه یې ډېر زړه ته رانیسم خو اکثر مراورېږي زه یې ډېر زړه ته رانیسم دی لکم طبیب لاړ شو دا لا کومه بیماری ده
دلکم طبيب لاړ شو دلکم بیماری دا زما سترګې نه مړیږي ستا نظر مراوریږي مننه او اخر شعر چې د شباب د سترګو تور دی د شباب د زړه ټکور دی زه یې ټول نازونه وړمه خو کافر مراوریږي ډېره زیاته مننه زه ټول نازونه وړم خو کافر مروري صحیح ډېره مننه ته بس کالز به ما خلو د کالز د ټلیفون لارې باندې راځي 2335153 السلام علیکم وعلیکم السلام جوړ په خیر تکړه موبایل دی نږدې دی چېرته قربان وایه څنګه چل دی خیر خیریت دی بس چل اچھا شکر ہے الحمدللہ اللہ نہ کرو اللہ دا کرم ہے آپ تو کیسے ٹھیک ٹھاک ہے صحیح 9:30 اچھا ہے گرم ہے کی کھا رہے تھے کچھ روٹی شوٹی کھائیے بس خیر خیریت دی لکت جان وایه څنګه چل دی جوړیے الحمدللہ پرونا چینل دے پتہ سگنل دے تا بس پر باغات سگنل باغات دے کتن تو یاد ہے کتن الله دې پکې خیر واچي لکت جان خدای کنه الحمدللہ ټاپک خو نشته خو پورا ټاپک مې ځان سره کینولې چې نن په شاعرۍ باندې خبره کوم او را سره چې کوم دی نو یو زه به ورته یم چې تکړه شاعر را سره ناست دی او کوشش کوي هڅه کوي چې څه ښه لیکلو کي د خپل ژبې دپاره د خپل کلتور دپاره لیکنه کوي عبدالغفار شباب را سره ناست دی عبدالغفار شباب صاحب السلام علیکم او ویلکم یو تاسو افغان چینل باندې او ډېره مننه چې تاسو شاعري نه خلک لا باندې مستقیم وشي وعلیکم السلام غم مکه وړومبی کال دی راغو وړومبی کال چې کوم دی نو بس دا چا خبره کنه پوهې کنه ګوړه ولې کوه دا خو وړومبی کال اګیر شو کنه ټاپک هم په شاعرۍ خبرې کوو چې مونږ د نوي کول ته د نوي کول په شاعرۍ انداز کې راځي یا شاعري کوي هغوی ته ډاډ ورکوو د هغوی ته مطلب هغوی ستایو مونږ او د هغې باندې خبره کوو یو خو عبدالله صاحب یو لکه نن افغان چینل باندې ما دغه یو کمپلینټ وایي یا د هغې خامي وایي هغه به زه قربان دومره مودې نه اوسه پورې ما دا شی نه ده بیان کړی که نه او د نن نه درې سوه ځای مخکې یو سندره لګي دی نو هغې کې شاعري ډېره داسې عجیبه غوندې وه چې کوم دی لکه د ایجوکیټډ خلک یا چې کوم دا که نه پوه خلک هغه شاعري به کله هم نه اوري که نه هغه سندرې کې وو نو زه امید کوم چې لکه داسې سندرې چې هغې کې د نشې الفاظونه وي نو هغه د ډېره ښایسته خبره دی وکړه زمونږ خو کوشش دا وي هڅه مو دغه وي چې دغسې څه څیز را نه شي بلکې مونږ خو ډېر کوشش کوو په هر لحاظ سره کوشش کوو خو که بیا مې راته په ګوته به کړي وایي انشاءالله آینده به داسې څه نه کېږي خاص کر که زه یو ریګت چې کوم دلته چې هر څوک هم دا سندرې پاس کوي دې ته خو ما ته معلومات نشته چې دا سپورټ وي دا څه شی وي کم از کم د سندرو کې د چرس او شرابو ذکر دا خوند نه کوي سمه ده لکه د پښتنو تهذیب خلاف شي سمه نو پکار دا د دې قسم سندرې سره د سپورټ پاس کوي چې نه چې هغې کې د چرس ویلی چې دا نوې جنریشن چې کله د شرابو چرسو خبرې اوري د هغو ذهن کې ته نور خبرې کوي صحیح ده او باقي امید کوم چې دا کوم شاعر خلک دي دا به که ستا شاعري ولید کړم دا شاعري چې کوم یو داسې شی ده چې دا د زړه اواز ده که نه یو که هغه د خوشحالۍ په باره کې وي شاعري که د ټرجډي په باره کې وي یا چې کوم دا عام معمولات زندګي په باره کې وي خو چې شاعري کې الفاظ ښایسته وي نو هغه ورته کوي چې دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی سمه ده پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی سمه ده نو بس لکه امید کوم چې دا شعر خلک به موږ ته به یو ښایسته مو نوي جنریشن به یو ښایسته شاعري نړۍ مننه کوم یاکت جان الله دې ډېر خوشحاله کا او ډېر خوشحاله چې قدرمند شي ټول اورېدونکو ته سلام ډېر وعلیکم السلام موږ پوره کوشش کوو دغسې سندره را نه شي او که بیا هم داسې نو بلکل نظر په کار دی دا ډېر ښه خبره ده چې ستاسو توجه دې طرف ته زموږ السلام علیکم السلام علیکم جی وعلیکم السلام حبیب
بالله خبر کو کې خاون نه دي قربان دې شم څنګه چل جوړې په خیر نه به خیر تاسو خو خیر دي صحتونه مزاجونه طبيعت شریفونه خدي خیر دي تاسو خو ټیک ټاک خیر دي مننه کوم ورور او نن خو تاسو ډېر زبردست یو کمالي خاص کې نو لري اها چې یعنی تاسو چې لکه شاعر لا دات ورکول قربان زه عبدالغفار چې د دومره دات ورکوم چې لکه وي په خپل د ویده نه شرمېږم ما تعلیم نه دی کړی بیا هم ما شریک کړی نو دا خدا دا صلاحیت دی الله پاک دله ورکړی دی لیکل دې لپاره محتاج نه دي سم زه غفار صاحب ته دا وایم چې تا وایه ته لیکه ته نن چې لیکلو خلکو ته وایه دا ستا چې کوم دی دا خدا دا صلاحیت دی او الله پاک تعالی ښه دغه دا کړی چې ته دومره ښایسته شاعري کې او شاعري له تاسو وایئ چې دات ورکوئ دات نه زه دې له ډېر شاباسي ډېر هغه ورکوم چې یاره دې بغیر تعلیم دومره ښکلې شاعري دا اوس چې کوم د سنا وکړله نو زه خو ډېر زیات ستاینه کوم دا مخکې نور خپرونې ته کښېنه دا تاسو باندې نور کیسې داسې مننه لالا ډېره زیاته یو جهان مننه او الله دې دا نور هم کامیاب کړي او الله دې نور ترقي ورکړي ډېره مننه کوم حبیب الله صاحب جوړ او تکړه او بس بریالی اوسئ زنده باد ډېره وعلیکم السلام وعلیکم السلام حبیب صاحب مننه کوم لکه موږ مقصد دا دی چې موږ خپل ملګري وستایو السلام علیکم هلو السلام علیکم وعلیکم السلام اقبال انور لورخوړې واجی پرنسپل صاحب جوړ په خیر تکړه څنګه دي تاسو بس یقینو کا غیب سی وی او سم ډیر جرمانه می در باندې لګولې مهرباني سره یو شعر نظر یادی کرتا ہوں میں بہت خبریں کہوں ارشاد کوئی نہیں آتی ہے تیری یاد مہینوں تک نہیں آتی مہینوں تک نہیں آتی مگر جب یاد آتے ہو تو اکثر یاد آتے ہو واجی ډیر ښه اقبال انور صاحب الله تل ژوندی لره تل مو خوشاله لره جی وہی چاته بسنګ ښکار یاره ما دې تبلو له نوکران نیولې دي ډېر ښه پرنسپل صاحب دا خو د شباب ښه ده چې کېناستو د شاعرۍ چې کومه کیسه وه هغه راته پته نه وه چې لالا شاعري هم کوي ورسره مننه ډېره مننه کوم لالا وایه که ژوند مو ښه تېرېږي له خیره الحمدلله سر سروت در کوم خور ته واپسي کې ما وي درته راکړې چې خیر یو دلته ښکلې پروګرام وکړو چکرې مو لګو بس تاسو ضرور هم رسۍ به م خورو او هلته به چکرې به م لګوو له خیره سره سمه ده ډېر زر انشاءالله که خیري لالا دا راته وایه عبدالغفار صاحب دې واورېدو ډېره مزه یې راکړه بله وایي چې تعلیم مې نشته دومره ښکلې شخصیت دی خو بخیر الله تعالی چې ونه کوم صلاحیتونه ورکړي دي دې ته زه داد ورکوم ډېره مننه ډېره مننه والله دې دلته شان تاسو جملې لري دا ښکلې خلک راغواړي او افغان دي مو به ښایسته کړی دی ډېره مننه کوم یو څیز دی زما ډېر خوښ دی لالا یو څیز دی ویلی دی یو کلام دی ویلی دی یو ډېر مزېدار یې ویلی دی او هغه زما ډېر خوښ دی که نه هغه به تاسو ته یې ډالۍ کوو او یو کې بل واوره وسه خو دغه واز باندې په ترنم کې به وایي هغه زما ډېر زیات خوښ دی هم تاسو ته به ډالۍ لیاقت جان ته به ډالۍ حبیب بھائی ته به ډالۍ ډېره مهرباني سلایي به دا اورم ما داسې ژوندي خلک ښه که نو ګوره دواګانې م راته او سلایي چې کوم نن تیاری کوه سلایي چې کوم نن دې ټولو باندې به ډالۍ کوو سلام علیکم السلام علیکم اواز دې رور سلو راځي لږې تیزې خبرې وکړه رور ته چېرته ستا اواز ډېر زیات سلو راځي لږې تیزې خبرې وکړه مننه به السلام علیکم السلام علیکم رور د ټي وي نه مه اورئ
ډایرکټ اورئ ډایرکټ بیا خوند کوي د ټلیفون نه اورئ ډایرکټ هغه بیا ډېر زیات خوند کوي تاسو د ټي وي نه اورئ هغې کې ګنټه تېرېږي ډېر بخښنې سره السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتو وای زما ورور عدنان بھائی څنګه عدنان بھائی جوړ په خیر تکړه زه تابعدار ته څنګه ورور جانا ستړی مشي ستا د انداز زما ډېر خوښ دی دا د سلام او بیا ورسره چې کوم خبرې چې کېږي نه دا مې ډېر زیات خوښ دی نو عدنان بھائی ته په خپله ښې که نه نو ښه سړی خو به ښو خبرو ته ښې وایه نړۍ مننه کومه قربان وایه که نه څنګه څه به ویل غواړې څه نظر لرې نننۍ خپرونې په باره کې بس د نننۍ خپرونې باره کې به زه دا لرم چې دا زموږ ورور هم در سره ناست دی او شاعر دی او د شاعرانو خو موږ ډېر قدر کوو زما طرف نه به ده باندې سلام هم دی وعلیکم السلام او بله خبره دا ده ورور جانه چې دا شاعري څه د اخوا دېخوا ځینه نه راوچتېږي چې دا څوک وکړي که نه نو دا غونډه شاعري د قرآن نه اوچته شوې ده ډېر ښه نو دا یو نیم سړی ووایه چې زموږ ورور ویللی چې یاره دا پکې د شرابو ذکر کوي یا پکې هغه ذکر کوي خو دې ورور ته زه دا وینا کول غواړم چې دا کوم زموږ شاعر ورور د شرابو ذکر کوي هغه د دې دنیا د شرابو ذکر نه کوي هغه د هغه دنیا د شرابو ذکر کوي د جنت الفردوس د شرابو ذکر کوي ولې دا زموږ شاعران رونه چې دي غلطه خبره چرته هم نه کوي په خبره کوي په خبه کوي سمه ده نو اخره کې به درته زه دا ویم چې داغه سب داغه ہے بیداغ بس وہی ہے جو پروردگار ہے وای ډېر ښه عدنان بھائی څنګه نړۍ مننه کوم خوشحاله شوم خبرې هم در سره وشوې ډېره موده پس او ته غیب عدنان بھائی دا خبرې ډېره موده پس په دې وشولې جی چې اوس د ورځې کارته شوې یم که نه او د شپې 9 نه به چې زرګیاره پورې ناست شو نو بیا به زمونږ ډېر ښایسته ګپ لګېدلو مونږ به ډېر طبع کې مو نن د جمعې ورځ و چوټي وه نو بس خاص ستا دپاره کېناستلم قربان دې شم الله مې پرې غوښتل خو تا ته کېناستلم الله دې ډېر عزت وکړه خو په یو هم نه خلاصېږم چې کله 2 نه 4 کېنم نو خلک وایي 9 نه 11 کېنه چې هغه ټایم کېنم وایي دې ټایم کې نه هغه ټایم کې کېنه ما بیا 6 نه 7 کېناستم بیا راته چې وایي دې ټایم کې مونږ روزګار نه یو عدنان بھائی خبره دا ده که نه چې زه منم هر یو ورور خپله رایه وایي که نه دې باندې څوک هم ګرم نه دی خو خبره دا ده لکه چې اوس موږ ستا خو ریګولر کالران یو چې تا سره خبرې وکړو زموږ نه ښه شي زموږ د 9 بجو جمع وکړو مونځ وکړو راشو ټي وي ته کېنو نو څه چینل نه ګورو صرف افغان ولګوو ډېره مننه کوم نړۍ مننه کوم روجان خوشحاله اوسئ نور عدنان بھائی کلام درته ډالۍ کوم بس واوره صحیح ده الله دې قدرمن کا او زما طرف نه زما د شاعر ورور باندې ډېر سلامونه او ډېرې د زړه پرزونه کې زمونږ او بس الله دې دا نور هم کامیاب کړي چې مفلسه شاعري ووایي مفلسه ډېره کلام درته ډالۍ کوم واوره قربان ښه ستا د مینې نه مننه خوشحاله اوسئ جواب ده سلایي ټولو مینهوالو ته چې کوم مینهوالو دوی ته ډالۍ کوو اقبال انور صاحب دا ورور او بیا هغې سره چې کوم دی نو لیاقت جان تاسو ته هم ډالۍ کوو ورسره چې کوم هغې نه حبیب الله ورور هغې ته هم ډالۍ کوو قربان ښه په تورو سترګو تور رانجه په توره سلایي په تورو سترګو تور رانجه په توره سلایي څه بل شانې منظر راوړي ته ګوره سلایي تا وغوښته ما درکه خو چې کله خبر نه کې تا وغوښته ما درکه خو چې کله خبر نه کې پغلا مې درله راوړله د موره سلایي پغلا مې درله راوړله د موره سلایي څه بل شانې منظر راوړي ته ګوره سلایي ډېر مننه زمونږ د کلیوال ژوندونه د ډولکه خوند اخلي زمونږ د کلیوال ژوندون د ډولکه خوند اخلي نجلو مکې زوړندوي نسکوره سلایي نجلو مکې زوړندوي نسکوره سلایي
سبل شان منظر راوړي ته ګوره سلای وای وای پمینه کې د بل طبيب رقیب زغملې نشما پمینه کې د بل طبيب رقیب زغملې نشما پسترګو کې ونه وهي په زورا سلای وای وای ډیر پسترګو کې ونه وهي په زورا سلای سبل شان منظر راوړي ته ګوره سلای وای وای ستم نه دی چې ځان لدی تر سړو لکه یو کړي ستم نه دی چې ځان لدی تر سړو لکه یو کړي خو مال دی را نکړه یو سپورا سلای وای 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 خو مال دی را نکړه یو سپورا سلای سبل شان منظر راوړي ته ګوره سلای ډیر عدنان جان دا شعر وره قربان د عقل تقاضا نه دا خو یار لره کوشش ده د عقل تقاضا نه دا خو یار لره کوشش ده د واورو نه رانج جوړوم د اورا سلای ډیر د واورو نه رانج جوړوم د اورا سلای سبل شان منظر راوړي ته ګوره سلای ډیر یوه دا بل شی دی چې دوه قامه پښتنو یو بل په دې ټکي حلال کړه دوه قامه پښتنو یو بل په دې ټکي حلال کړه یوې خواښې پټه کړې ودن ګوره سلای یوې خواښې پټه کړې ودن ګوره سلای سبل شان منظر راوړي ته ګوره سلای ډیر اخیری شعر دی چې قربان شبابا د یار مینه کې رانجه سلای شم شبابا د یار مینه کې رانجه سلای شم په خوب کې ورله هم راوړم د کوره سلای سبل شان منظر راوړي ته ګوره سلای ډیر شباب جان ډیر زیاته مزه وکړه دا سلای زمونږ ډیر زیاته خوښه ده او بالکل ټیپیکل زمونږ د کور زمونږ کورونو کې دا کومه خبره کېږي انګور پکې رایاد شو خواښې پکې رایاد شو دا کیسه مطلب د هر چا ذهن ته نه راځي ما خو څنګه ویلې چې یاره چې څو ځینې ملګري چې کوم دي هغه ټریک نه خطا شي اصلي څیز دغه دی چې دغه راواخلو دغه زمونږ چې کوم دی نو زمونږ کلتور دی زمونږ ثقافت دی کې ژوندی ښکاري او دی کې زمونږ د کور کې چې کومې وړې وړې نرۍ نرۍ جګړې کېږي هغه هم پکې د سلایي دغه سره چې کوم دی جواب دا څنګه د ذهن ته راغلی بس دا سیده معنی دا عدنان جان په د ثوابۍ کې زمونږ یو ملګری دی ډاکټر صاحب هغه به هم زمونږ پروګرام ګوري ډاکټر شاکر صاحب هغې کره زه میلمه شوم نو هغې ته چا اطلاع کړې وه د مشاعرې هغه بیا زه په ځان سره په زور روان کړم لکه چې زو ته به راسره نو ما ویل زه راسې پردي خیراته ته به وینا نه ځمه که نه خو خیر زه هغه سره لاړم نو هلته مردان کې منګا ادبي ټولنه ده غټ پروګرام یې غټه مشاعره هغه کې د ډېر شاعرانو د هغه علاقې او د خلکو دا زلفې او شونډې او څه شی ډېر یاد کړه خو زمونږ خو خپله کلیوالي لکه زما پلار ساده سړی و هغه د پلار په لار مونږ تللي وو که نه زما پلار هم شاعر و ماشاءالله ښه نو هغه ما هلته یو څو شعرونه وویلو نو هغې بیا ما ته هغه ایوارډ داسې څه چې هغې په کاغذ څه لیکل کړي داسې چاپ شوي او څه شي که نه خو هغه د هغې ما ته هغه څیز یې راکړو که نه او داسې څه ګلونه ملونه یې م راواچول نو هغه کې څه ملګري داسې وو چې هغې داسې لږ غوندې طبیعتونه هم دغه شوي که نه مونږ یې ولې چا را نه کړه نو هغه کې خبره دا راله چې ما پکې شعرونه خو ډېر وویل او ټول خلکو خوښ کړي خو یو پکې دا مو چې اشنا بازار ته ځې خو چې غلبیل در نه هېر نه شي وګی زما د غاړې یوه میل در نه هېر نه شي او رښتیا راته رایاد شو د راشو ورځې نږدې شوې ترکان سره به پروت وي چې راشپیل در نه هېر نه شي یو شعر دا و چې د لوړو کڼاوو تپوس به وکړي چې په څو دي د سره صابون چکۍ او د سر تیل در نه هېر نه شي داسې ډېرو نو هغه کې بیا څه کسانو ما ته ډېر داسې مشرانو چې دا کڼاوې دي چېرته یادې کړې وې ما نه تپوس وکړو نو ما ورته ویل چې لالا هسې دا چې زما پلار اوس هم اخبار ته اخبار وایي مونږ دغه ساده کورنۍ خلک یو زمونږ دا جرن دي او دا یوي او دا نالونه او دا شولې او وربشي زمونږ هم دې سره ژوند تېر شوی بچپن مونږ دې کې راغړ شوي یو که نه سمه ده مهربان افغان مې یادوي او مهربان افغان په مونږ هم مهربانه دی په افغان ټیم مهربانه دی او په ټولو پښتنو باندې مهربانه دی د عربستان نه مې یادوي او د فیسبوک د لارې ملګری دی مننه کومه مهربان افغان قربان الله دې ډېر قدرمند کړي ډېر عزتمند شي
او بس حبیب مسافر مو درته سپارلی دی هلته خو بیا هم هغې نه چې کوم دی پټ په پټه مینه مونږ سره هم شریک کړي حبیب مسافر ورته دی ته به ستاینه نه ورکړې هغه ډېر وران دی که نه بهر مهربان افغان خوشحاله اوسئ همیش دپاره مهربانه یې په پښتنو باندې پښتانه ته باندې مهربانه ضیا مې یادوي اسد ضیا مې یادوي د پارهوتي نه مردان نه مننه کوم اسد ضیا جان او الله دې ډېر قدرمند کا شباب جان ډېر زیات خوند یې وکړو دا چې کوم کلام دا ټول چې کوم دی نو مینهوالو ته ډالۍ و د سلایي والا دې نه علاوه مطلب کوم ټایم کې لیکل کې مطلب څه ټایم کې داسې ده چې زمونږ شاعرۍ لکه حقیقت خدا دی چې یو خو د ژوند سره زمونږ د روزګار داسې عجیبه تړلی دی چې خو زما خپله داسې شاعري چې دا چې زه کله د 12 ټایم کې زما کله د اردو کېدو ټایم راشي لکه زه کټ ته وخېږم نو دغه ټایم چېرته زما ذهن کې شاعري وګرځي ویې لیکم که نه نور ما سره ټایم نه صحیح کال به واخلو السلام علیکم د ټي وي نه ورور لرې شه ټي وي سره ولاړې همیش دپاره مې ریکویسټ کړی تاسو ته چې بھائی د ټي وي نه لرې کېږئ ټي وي نه چې لرې اواز به م کلیر راځي او السلام علیکم وعلیکم السلام جوړ بخیر څنګه عدنان بھائی څنګه خیریت تاسو کیسے ستړی یم شه بالکل خوب هستم ټیک ټاک یم تاسو ښه یې عدنان بھائی څنګه من مې ونه ویلې چې برابر هستم نه خدا باندې مو کوي ویلې مې خو به تاسو یو ټکې ویلی و که نه چې بس خوب هستي نو ما درته داسې وویل څنګه دي دوستان ښه دي تاسو ښه دوستان ټول ښه دي له خیره سره بس ګیلمن یو تاسو نه ګیلې هم کېږي جرمانه کړی م یې ښه ډېر نه صحیح ده خو باید تا موږ یو اطلاع راکړي وي نو موږ بیا نه لیدله دفتر ته نو موږ لاړو دفتر ته ورته راغلې بس دا خو ګوره دا خو اچانک چاپه یي چې اچانک چاپه راشي بس بیا خو چې څوک ګیر شي بس هغه ګیر شي که نه صحیح ده نو څنګه چې ستا خوښ نو ډولي ماما ښه دی د الله رحم دی مهرباني ده وریجې مې خوړلې بالکل ستاسو مینه را سره شریکه شوې وه او مالته حجره کې ناست وم او ناګهانه ډولي ماما د کور نه وایي وریجې راغې خو ما ورته دا خو هغه وریجې نه دي نو وایي دا نه دا وایي نه ناسې تیار وه دا هغه وریجې دي وایي دا پلاو نه دی ما یا بالکل ما ته هم پته چې پلاو نه دی خو بهرحال خوند یې کړی او مننه کوم ستاسو چې کوم دی نو هغه د مینې د خلوص چې څومره مینه کوئ قربان خو بس کېدای شي ستاسو هغه ورځ باندې کارونه یې هم ځان پټ کړی خو زه هغه بهرحال هغه بېله کیسه ده ځان خو نو پکړه زه چې دغه څنګه ټلیفون وکړم ما ته نه روان دی دغه ساعت چې زموږ ته مېلمانه راغلي د مرکز نه ایسته د کابل ښه نو بیا زه هغې سره حرکت نه وکړو زه لاړم اسلام آباد له ما چې ټلیفون کور ته وکړو مالکي جام بس کړي ویل لوږي مالزه د هغې د هغه شانې بس کړي وي ستا په طبه خو د هغه شانتې نه وي ساده وي مالزه ته کې خو ودرېږي چې هغه د هغې خرڅه یې پوره شي که نه او نور چې د ده څنګه خوښ اسلام آباد ته غواړي ځکه چې دغه راته صاحب ویلي وو اوس خو هغه یو دیس کې اوس هغې نه دیګ جوړ شو په جرمانه کې زه غاړه بس یم جار وخت وی شباب جان دی واورېده واورېده ډېر ښه دغه دی ښه شاعر دی او د شاعرانو خو مونږ قدردان یو شاعران خو به مونږ قدردان یو او د ډېر ښه سړی هم دی او تاسو ټول ښه خلک یاست نو زما ټولو ارامو دوستانو ته سلامونه کوئ نړۍ مننه کوم ډولي ماما خوشحاله او آباد اوسئ مهرباني معین الله اورکزی مې یادوي د عربستان نه او معین الله اورکزی مننه کوم قربان خوشحاله اوسئ او نن ستا د طبي پروګرام دی بالکل ورته کښېنه او شباب جان را سره ناست دی او یقینا در سره چې کوم دی نو وقتاً په وقتاً در سره ښه کلامونه در سره شریکو ټول به ډالۍ کوو مسافرونه زموږ کوم خارج کې ژوند کوي د هغوی ته هم خصوصا ډالۍ دي السلام علیکم جوړ په خیر تکړه لګي تیزی خبرې خیر دی مننه کوم مننه مو کومه قربان خیر ضرور مې لکه پیژنګلو نه کوي را سره لیاقت
ها لیاقت جان چینل زه ګورم ډېر ښایسته چینل پروګرام روان کړی دی کله ورته دا مونږ لایو پکې کېنه دي بس زه تلویزیون ستر ډېر زیات وده کوم دوه دقیقې لکه ګلونه دوه ګلونه دی که نه سمه سمه نړۍ مننه کوم قربان ډېره مننه لیاقت جان ستا له مینې د خلوص ډېره مننه کوم چې رایاد دې کو به دغسې د چا خبره دی نور هېڅ هم نه غواړي بس صرف یو داد چې کوم د هغې دپاره سره زري او دغه ستاینه دغه داد چې کوم دی ډاډ چې کوم دی دا سره زري د شاعر دپاره نور د ده هېڅ مقصد دا هېڅ لالچ نه السلام علیکم هلو السلام علیکم السلام علیکم جی وعلیکم السلام गुजरावाला से बात कर रहा हूँ मोहम्मद हमाइल अहमद खान कैसे हैं जनाब ठीक ठाक खैर खैरियत है अल्हम्दुलिल्लाह आप सुनाए जी माशाल्लाह बड़े खूबसूरत लग रहे हैं आप थैंक यू सो मच ये मुझे बताएं आपको पश्तो समझ आ रही है कुछ तो समझ आती है लेकिन बोलनी नहीं आती बोल नहीं सकते अच्छा 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 लग रहा जी लग भी अच्छा है थोड़ा थोड़ा सीख कर फिर आप ज्यादा सीखेंगे और फिर इंशाल्लाह एक दिन आएगा आप हमारे साथ पश्तो में बात करेंगे ठीक है ना आपका प्रोग्राम मुझे बहुत अच्छा लगता है बहुत शुक्रिया और खास तौर पे जो आपने वेस्ट को डाली हुई है ब्लू कलर की माशाल्लाह बस ये करीब अच्छी लग रही है मेरे करीब नहीं वरना ये आपको गिफ्ट कर देता आज कोई बात नहीं बस थैंक यू आपने कह दिया मेरे पास आ गई है बहुत शुक्रिया भाई अल्लाह आपको आप मुस्कुरा के दिखा दें थैंक यू सो मच دا ملګری ورا سره د ګجراوالۍ نه او مینا کوي د پښتو سره بیا خصوصا بیا خپرونې سره مینا کوي نو لګو خندا چې کوم دی چې تاسو خندا دا هم صدقه جاریه ده او بس خبره راکنه السلام علیکم وعلیکم السلام ستړی مې شرور څنګه څه جوړ حالت راځه مننه مو کومه سوق دی را سره د کم زین الاخیره عرفان د تاجاباد نه عرفان خده او خدای شکر الحمدلله صحیح ده عرفان جان پرونه نه خوندونه اخلي کنه ولنا نو بس ما امر درته نه سلامونه درته اچو بس صحیح ده سلامونه دې را ورسېدل قربان او نړۍ مننه دې کومه که څه دې په زړه یې وایه مړی ښکلې شان ګانا راته وایي چې زړه غمجن دی زړه دې غمجن دی ها او دا ولې ولا څوک مسافر یې که نه کیسه ګډه وډه ده یا مسافر یې ها پېښور کې مسافر ها مسافر یې هم ښکلې ګانا راته ولګوه چې به زړه خوشحاله شي نو بس یې د کم ځای دا راته ووایه د تاجاباد د کوټ شاته او تاجاباد خدا خو مسافر چرته یې مسافر هم دلته یې که نه افغانستان ته راغلي خزه بس صحیح ده بیا مسافر نه یې مړه ها نه مسافر یې چې کور نه یا خو د بر کور نه لاندې راکوز شوی او که نه هله چا خبره کوټې د پاسه کوټه د هغې نه لاندې راکوز شوی بیا به راځي دا مسافر زه صحیح ده زه الله دې خوشحاله که قربان چې څه دې په زړه او جایز وي بس الله دې هغه پوره که سندره به درته 4 بجو نه پس ډالۍ کوم ټیک ده مهرباني خوشحاله اوسې قربان او دا ځینې دلته نه خفه یو ځینې هلته نه خفه یو نو دا خو السلام علیکم هلو تاسو لیټ شوئ کال مې کټ که بس ډایرکټ خبره کوئ خوند به کوي السلام علیکم هلو وعلیکم السلام شباب نور دې څه تیار کړي السلام علیکم هلو صحیح ده شباب څه تیار کړي دا هغه ورور د ګجراوالۍ نه ټلیفون کړی ګجراوالۍ نه ټلیفون کړی هغه چې لږ پوهې که نه لږ. زمونږ کلي کې یو ملا و نو هغه هسې نوم یې د ملا و خو لکه ملا نه خو په ملا مشهور مولا باندې مشهور نو هغه ملا به ډېرې خنداګانې کولې وایي ګاډي کې تلمه چېرته کراچۍ ته نو وایي زنانه راوخته نو ما ځان غلی که چې اوس خو به راته خامخا کنډکټر وایي چې پاسېږه دته ځای ورکړه نو ځان مې غلی که نو وایي هغه خو څه ونه ویله خو وایي دا ښځه راله وایي ما ته یې وویل چې یاره داړي والا توړه جګه دی
कलमात कि उर्दू नहीं जानते लग रहा था कैसे नहीं जानते यार नहीं जानते उर्दू नहीं जानते अलग अलग पुया ना सौर हाँ नो जबरता नजम हुआ मा यो नजमो जबरता डाले कुर्बान मत में डाले को मिनवाल ते डाले बस नो मिनवाल ते डाले तचे डक दमयो जाम के वाह वाह साकी मा दजान गुलाम के कल जद वक्त बाचायम او کل تزما سلام کې وای نو تچ ډک د ميو جام کې ساقي ما د ځان غلام کې وای کله زد وخت باچایم او کله تزما سلام کې ډیر نو کله خو گد قیام کې کله ما د ځان امام کې کله ډک منګه لیلام کړي وای او کله سپین سحر ما خام کې وای نو کله خط شي سجدي تا او کله جوړ د ځان آرام کې ډیر تچ ډک د ميو جام کې ساقي ما د ځان غلام کې ډیر نو ساقي جان دا بلا دا کلو یا پگا د مولا دا وای چې ضمیر یې شرابي دی او پښوندو یې سنا دا نو کور ګوري نو ګنا دا کمخته وکړي نو لیلا دا وای دلته جوړه کربلا دا هر لار اوس خطا دا ډیر نو کله خرج فقط ضمیر کې او کله جوړ بچو تدام کې تچ ډک د ميو جام کې ساقي ما د ځان غلام کې اخیره شعر چې کله زلف کې سمسورې کله زلف کې سمسورې کله دواړه سترګې تورې سپینې ګیرې لرنګ ورکا د خوبانو د پیغورې ډیر نو کله سپین شي کله تورې یې شعر ته وکړه قربان کله زلف کړې سمسورې کله دواړه سترګې تورې سپینې ګیرې لرنګ ورکا د خوبانو د پیغورې وای نو کله سپین شي کله تورې کله سمدر قبرورې وای هلته جام ته تګې ګورې دلته ماته سړې خورې وای نو هر سړی په جامود کې خود شباب په ژوند ماښام کې وای ته چې ډک د ميو جام کې ساقي ما د ځان غلام ډیر خوندو که شباب جان او وختي هم لیاقت جان یو جام ته اشاره وکړه چې دا کوم یو جام او څنګه دا لګي هغه ته واضح کړي دا هغه ته واضح کوم لیاقت جان دا څه خبره ده چې زمونږ د لاس چې ده دا ګوره یو لاس یو مخې دا ده یو مخې دا دا غزل چې کله دا شاعر ولیکي نو دا هر شعر خپل یو معنی راوړي او هغه کې بیا دا خلک هم دا غي نه معنی اخلي چې هغه اوریدونکو هغه کتونکو دا غي نه څه معنی دي ویمه خبردار چې کله چې ګوره داسې ډېرې سړی 4-5 جوړې کپړې یو ځای کي نو هغه کې خامخا یوه د سړي خوښېږي صحیح نو کله چې شاعر یا سندرغاړی د هغه 10-12 غانې کوي نو هغه چې یو غانه کله وکړي هغې پسې بله ډېره ښه وشي نو لکه هغه بله پیکه شاته پاتې شي نو زما په خیال په هغه شاعري کې به داسې څه نو خو دا بس د هغې نظر او موږ د هغې د نظر قدر السلام علیکم وعلیکم السلام جوړ په خیر تکړه قربان اله دا خو زمونږ ورور ډېره موده پسه ته وګوره موږ نه خفه شوې موږ درنه خفه شوي خیر غریه د شیرمان دا ویم شیرحمان دا دی د سوات نه بس پرېږده خرمانۍ دې را باندې ونه خوړې اورې سیزن تېر شو نو دا کله دا خو د تېر کال هم وي قربان بس چې کله راغلی بس ته قربان دی ها او چې رانغلم نو بیا به درولي وګورم دا خبره باندې شیرمان لا وایه کنه څنګه چل شباب جان دی واورېدو بالکل مې واورېدو د مرګ ډیر دی ډیر دی اما څنګه پسته هغه نه دیو کنه هغه د دیرو او د به پیژنې کنه د پیژنې کنه پیژنې نوم والا سوکو نو کومه نه خدای درنه ویره ها مخصوص ما نه مې دی والله بس دا زیاته یاد نه دي ډېر زیات د ګرانه چې لوټاړه شاعري لا ها هیدرو سوکو هیدر مې هیدر
علي حیدر کوثر خو نو ګرانه دا هیدر صرف حیدر نو بس حیدر خو ډیر دی بس ډیر به کنه قربان بس هغه چا خبره چې دی خو دیر کې نو اوسېږي زه خو دلته یم دی خو دلته اسلام آباد کې اوسېږي خو دی د دې خاپوړې هلته کړي دنداسه منداسه یې د هغه ځای نه راوړي څه ورته وایي تولن ورته وایي تولال مونږ ورته خړپوسي وایو بس صحیح ده بس یو خبره راتاوی خو ما وایي چې بس مکه پړومبې قدمونه اخلي صحیح ده بس خیریت ډیره مننه کوم حاضري دی ولګېده نور تیر پوره رمضان غیر حاضر وي صحیح ده ډیره شرمان ورور زموږ د سوات نه او نړۍ مننه کوم زموږ ریګولر مینوال دی السلام علیکم ستړی مشې رور مې څوک او د کم ځای نه څنګه چل دی رور وایه که نه دوباره نشته کوشش به کوو صحیح ده صحیح ده وایي به درته ښه ډېره مننه او شیرین جانه پرېږدی مې یادوي د عربستان نه مننه کوم شیرین جانه خوشحاله اوسئ او دا د حبیب مسافر ټول ملګري دي خورا خوشي دي او یقین وکړه مسافر به بېګاله به جګړه کوي وعلیکم السلام ستړی مشي څنګه چل دی مننه کومه وایه که نه نیت کې دې فرق دی صحیح ده د نورو خلکو ملاویږي ستا نه ملاویږي نو بیا په ظاهري خبره اسنه څه فرق شته که نه ښه صحیح ده سوال درنه کوم پروګرام د کم ټایم نه ګورې نه پروګرام د څه ټایم نه ګورې اوس ګورې مطلب څومره ټایم وشو 10 منټ شو څومره کلامونه دی واورېدل څومره کلامونه دی واورېدل د هغې یو لفظ را سره ډالۍ که شابه خو لکه طرز یې داسې ډالۍ که راسه ښځه صحیح ده صحیح ده نه خوند دې وکړو ډېر زیات خوند یې وکړو نن ستاسو پروګرام ډېر زیات ښکلی دی او زما طرف نه بیرو ته هم سلام صحیح ته ډېره دروغجنه یې بیا خو ته خو روز راته چې نن دې پروګرام ډېر ښکلی دی نو دا کم ورځ باندې ښکلی نه هغه ورځ راته وښایه ښځه صحیح ده ووایه پرون ښکلی نه ولې پرون نو خوښ شوی ښځه به صحیح زه به ستا نظر دی نو زه به صحیح ده دروغ دې بیا هم وویلې ښځه صحیح ده څه پیغام لري یا څه نور څه دې په زړه نو وایه کم فرینډ ته وایو ویم کم فرینډ ته وایو نو جینکې دي که نه جینکې دي ملګري بس صحیح ده ستا فرینډ ته پکار دي چې هغه دلته کال وکړي چې مونږ بیا د هغې کال تا ته ټرانسفر کړو صحیح ده ډېره مننه کوم خوشحاله سي مزاق مې کوم او خوشحاله سي ډېره مننه د خویندې چې ډو کله او دی چې کوم دی نو اکثر له چیر کوي مونږ سره چیر کوي کله زه موقع ووینم نو بیا خو زه هم چیر کوم السلام علیکم وعلیکم سلام قربان څه خدمت
مست ټپې درته وایو صحیح ده یاره ټکر په آواز کې درون باچا صحیح ده مهرباني صحیح ببو خو مړه شوې ده پخوا خو ټپې به یې درته ډالۍ ښه بس صحیح ده مهرباني فرمایشونه نشته فرمایش به نه کوئ نن مونږ چې په کوم خبره باندې په کوم موضوع باندې خبره کوو په هغه موضوع دا تیاره موضوع ده چې په د ادب د لارې په شاعرۍ باندې خبره کوو دا تیر چې کوم هفته ده را روانه هفته ده بلکې چې په دې کې زیات د ادب د لارې کیسې کتارې مونږ زیاتې وکړې شیرین جان فریدې مې یادولو چې عربستان نه مې یادوي او مننه کومه شیرین جان خوشحاله اوسئ ورسره نور ملګري چې کوم مهربان افغان دی دی هم اکثر له خپرونه ګوري خپرونه کې خپل نظر را سره شریکوي ستاسو نړۍ مننه کوم الله مو خوشحاله ساته السلام علیکم وعلیکم السلام د ټي وي نور لرې شه نور هم لرې شه بار ته وځه دې کمرې نه خیر دې مننه کوم ډېر زیات شور راځي رور خلک لرې شه که نه رور مینهوالو ته هم اسانه شي تاسو ته هم اسانه شي مننه کوم قربان وایه خپرونې په باره کې به څه وې صحیح ده نړۍ مننه کوم رور ښه غزل به درته ووایو ټیک ده صحیح مهرباني خوشحاله اوسئ په موبایل خبرې نه راځي دا موبایل د چا له اخیستی دی قربان او کوه خبرې خو ډېرې زیاتې خبرې به نه کړې السلام علیکم هلو السلام علیکم رور ځای بدل کلیکشن دی आवाज بیخي نه راځي لږ ځای بدل کا رور आवाज دې نه راتلو لږ ځای بدل کا او دوباره کوشش وکړه ولې چې تاسو आवाज ماته صحیح نه راتلو आवाज کټ کېده السلام علیکم وعلیکم السلام جوړ په خیر اور ستړی مشي څوک د کم ځای نه بس پروګرام موضوع د لاله بس خوږی خبرې را سره وکړه خبرې به تاسو ته کوي او تل حال به تاسو راغوري ولې تاسو پروګرامونه موږ ډېر په شوق سره او ډېر مزه کوي به ځکه مینه په ماته چې مستقری ته ډېر سره نه پته کوي مننه لاله ژوند دې څنګه دی هلته خوشاله یې د موسم خو به ګرمي هغه خو پوهېږو خو دا مزدوري څنګه ده مزدوري م کېږي هغه خپل ژوند د ذریعه معاش نه خوشاله یې که نه الله تعالی موږ خپل وطن کې ثواب روان کړي خو بس دا دی چې مزدوري ده مزدورۍ د لاسه درته راغلي واو دا خو ده ملکونو کې که مزدورۍ هغه کاروبار موږ دلته ته نه رسلو الحمدلله خوشحاله یو بس ګرمي ډېره ده تقریبا بس د جمعې مونځ مو وکړو بس اوس نتیجه راخوړله او پروګرام چالو ما الله ته لیکونه ورته وکړه بس ټیچره مې وخوړله د جمعې لمانځونه راغلو پنځوسو کې ګرمي چلېږي او ډېره زیاته نه ده په فضلونو کې ده بس ډېره زیاته مننه او داسې ده چې مسافرۍ کې کله چې موږ کور پرېږدو بچي پرېږدو اولاد پرېږدو بیا مسافرۍ ته شو هلته کوشش دا وکئ چې کار وکئ چې کلي ته راشئ نو چې بیا لکه د خانانو ژوند تېر کوي صحیح ده بس دغه خو انشاءالله دا روژې ته به ځو کسان ډېر زه خپله نه راغلی یم دا یولسمه میاشت ته مو دې نه دیارلسمه که خیرې کلي ته به ځو بس الله دې ډکې منګولې راوله ډېره مننه الله دې ډکې منګولې راوله زموږ پروګرام ګوره او مزې تېله او زیات ډېره مننه بس ټولو اورېدونکو ته زما طرفه نه سلامونه کوم وعلیکم السلام وعلیکم السلام شیرین جان پرې دی وای بالکل نه زمې ولې
ما طرف نو داد ورکړو مننه یو جهان مننه کوم قربان السلام علیکم وعلیکم السلام روزانه څنګه یې جوړ په خیر تکړه څوک کو د کم زینا مننه کوم رور په جنگلو را سره او کزان معرفي کرا سره ورور خالد خان د پیښور نه خالد خان څنګه یې قربان شکر الحمدلله خیر سره د الله زمونږ ورور په جنکاري بل ډور حبیب مسافر په جنکاري هغه تللی دی دوبۍ ته مسافر خو مسافر کنه دوبۍ ته که سعودي عرب ته بس سعودي عرب ته موږ ته خو یو شیخ کاری کړ عربستان ته تللی دی صفا صفا خبر عربستان ته تللی بس هغه مور زمونږ ډېر نږدې ورور دی ما سره ول په سعودي عرب کې هغه هغه ته مسافر سره بنډارونه کوي د شپې 11 بجې راځي د فیسبوک د لارې اته ډیرو کې کینی او اته نه خبرونه کوي قربان بس ما سره ډېر نه دلته په ډېرو کې را بس الله دې تام خوشاله ساتي هغه دې الله تعالی ډېر خوشاله ساتي بس وروره چې میلاو شي سره زمونږ سلامونه پکوا زمون کال نه اټینډ کوي ضرور وره هم زمون کال نه اټینډ کوي اوس صحیح ده کله مسافر مختلف طرح کړي چې سړي تیار کړی شباب بس ټلیفون والا ما تیار زمونږ السلام علیکم السلام علیکم ورته غزل ویلي وعلیکم السلام رورا خیر جوړ په خیر تاسو څنګه ستاسو شخصره مبارک شه خیر مبارک ستاره راتلون کې هم مبارک شي قربان څنګه د مونږ مرګ سره نه چې دا پروګرام شروع دی راځي پروګرام شروع دی پروګرام کې دي څه واورید نه دې کوم څه نه چاورېدلی بس صحیح د غزل درته ډالۍ کوم ښه بس بیغم اوسه قربان ښه ډېر مننه کوم او غزل تیار کا حضور درته مسافر شباب جان هغه تیار کا غزل چې مرګور ته ډالۍ کو السلام علیکم وعلیکم السلام قربان جوړ په خیر ګلونه خیر دی ستړی مه سرور ډاکټر نه وای دا خو زما کلیوال دی نیم کلیوال نه دی الوچي را باندې وخوړی نه دی خرمانۍ را باندې وخوړی او نه چې کوم دی نو دی پرېږده که نه قربان هغه د نوم مقصد دی همدغه دی چې رسان دی مطلب یو څیز به رسوي خو بس چې دا کله نه درته ډیوټي والا کړی چې ما ته څوک سره راکوي هغه به ته ریسیف کوې نو بس هغې نه پس د بلکل پته نه لګي سید رسان ورور ښي یوه پوره یوه نیمه میاشت پس حاضر شوې بس بدل سړی بدل شي غونډ سړی بدل شي نو پروګرام خو خامخا بدلیږي دنیا بدلیږي لږ ساعت کې بدلیږي لکه څنګه ما څنګه نوش روان بھائی هم څنګه سید رسان بھائی بدل شو نو داسې خو هر څوک به سترګو رب کې به بدلیږي صحیح ده سید رسان ورور پرونه د شروع نه ګوري غزل درته ډالۍ کوم شباب جان را سره ناست دی صحیح ده ډېر مهرباني شباب جان تیار یې بس دغه واورو چې دا کال واخله بیا السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام ورور په خیر خیر دی طبیعتونه دې ښه دي ورور مې څوک او د کوم ځای نه مصنف یم ته خبر نه مصنف جان ښي خیر ته مصنف شاه یم مصنف شاه ولې دې وخندل ځان دې ځکه هېر کړی چې ملګرتیا دې پرېښې نه د ګلبهار یم کنه یار ګلبهار ها
ناظم صاحب ها ناظم صاحب کنه و دې کته چرته را نه هېرې وګوره یاد یې راته ناظم صاحب څنګه حال دی جوړ په خیر یې بس دا خو ګوره ما وایي چې تاسو وفا پرېښې مونږ خو ملګرتیا نه ده پرېښې یو شعر راته یادېږي وایي د حالاتو مجبوري سخته بلا ده وایي چا پرېښې لمن د اشنا ده که داسې څه ده ها ګنې چا پرېښې لمن ده دا خو ډېره ښه خبره ده اورې او ناظم صاحب هرکلی درته وایو ډېره موده پس راغی قربان ها بس ملګرتیا په ښه ساته مونږ هم نړۍ مننه کوم الله هم ډېر عزت وکړه الله هم ډېر عزت وکړه شباب جان ښه دی ټاک لالا برابر ښه ټیک تاسو ښه شباب جان سلام درته کوم ورور مې وعلیکم سلام زه راته نه دلته سلوټ کوم ما ته ګران یې زړه کې راته ګران یې وعلیکم سلام مننه دا مننه ډېره نور خیر دی طبیعتونه ښه دي ناظم صاحب غزل درته ډالۍ کوو او غوږ ورته کېدله خیره ډېره مننه کوم وعلیکم السلام ناظم صاحب راته د ګلبهار نه او رازو ناظم صاحب ته نظم ډالۍ قربان بلال خان مې یادوي د فیسبوک د لارې نه بلال خان قربان مننه کوم ستاسو او نور ملګري دي ډېر نومونه نه شم اخیستی خو بس د فیسبوک د لارې نه هم ملګري دي د یوټیوب د لارې هم ملګري دي او د ویبسایټ د لارې هم ملګري ټول ملګرو چې کوم د سوشل نیټورک کوم ملګري دي د هغوی نړۍ مننه کوم د مسافرو هم چې هغوی د جادو باکس د جادو نیټورک په ذریعې سره خپرونه ګوري د هغوی هم مننه کوم قربان ښه نو بس ناظم صاحب ته ما خو غزل راړولی ښه دي خو ناظم صاحب نو هغې ته به زه پوهېږم چې ناظم صاحب کومه شاعري خوښېږي نه غزل ډالۍ کې دا زموږ طرف نه هغوی ته ډالۍ ښه غزل وکړو قربان نو زما خیال دا و چې هغه نور مې ترنم کې ویل دا نظم به ساده ووایم نو ترنم کې وایي نو ترنم کې به ووایم دا بیا غزل دی چې قربان بیا د چا په غم غم لیونی شوی دی بیا د چا په غم غم لیونی شوی دی دا سړی خو سم لیونی شوی دی بیا د چا په غم غم لیونی شوی دی راز د محبت ز چاته نه وایم راز د محبت ز چاته نه وایم دا زما قلم لیونی شوی دی هر ځای چې کینی په مای بحث وي هر ځای چې کینی په مای بحث وي خوله ورله ګنډم لیونی لوی زنځیرونه ورله وګورئ لوی زنځیرونه ورله وګورئ یا خلک سنم لیونی شوی دی بیا مې څوک په مرګ پسې راوتی دي بیا مې څوک په مرګ پسې راوتی دي بیا د چا کرم لیونی شوی دی او هر چا چې لیدلی حالې وګورئ هر چا چې لیدلی حالې وګورئ هر بني ادم لیونی شوی دی مننه او بس اخیری شعر چې یا شبابت لیونی نه یې خو یا شبابت لیونی نه یې خو ستا د سترګو نم لیونی شوی ډېر ناظم صاحب وترېدل او دې نه مخکې ملګرو ته مې هم ویل چې غزل درته ډالۍ کوم او شباب جان په خپلې اواز کې ترنم کې دا څیز وویلو ډېر زیات خوند کو شباب جان ته چې شاعري چا زیاته او چا نه زیات متاثره یې داسې هېچا نه یم متاثره وروره ولې او زما یو شاعر خوښ دی او دا ما څو ځل ویلي دي او ما صرف په 3 غزلو خوښ شوی دی نورې ما نه کتاب کتلی نه مې شاعر لیدلی
او زما زړه کې چې ډېر زیات تلل کې ډېر ښاغلي دي چې هغه تاسو پوهېږئ زموږ ګزاره ناسته پاسته هر څه خو زما چې زړه ته نږدې دی او په هغه شاعري زما په دې زړه کې کور کړی نو هغه درویش دوران دی دا په 2-3 غزلو د دې نه علاوه زه به څه یم د چا نه متاثر یم زه د چا کتاب نه ګورم لکه په دې نه چې دا یو موږ سره وخت نشته بل اکثر داسې کار کېږي چې کله کله بیا هغه قصه هلته ټچ اخلي زه د دې وجې نه ګورم او ټایم را سره نه څنګه وګورم السلام علیکم هلو وعلیکم السلام چې څوک کالج کوم دی نو کیتی شو بارات را دي شي بیا به خوند وکړي السلام علیکم وعلیکم السلام ستړی مشې ورور ورور مې څوک و د کوم ځای نه لیاقت قربان په خیر دوباره راغی دا ولې اړه دې نه صبرېږي مونږ نه صحیح ده لیاقت به څه وایي نو ته چې اختر مبارکي خو خوند نه کوي اختر ته ورځې ډېرې دي اختر مبارکي خلک ورکوي نو بیا عیدي هم ورکوي قربان ها صحیح ده ډېره مننه کوم قربان خوشحاله اوسې عیدي به درکړم درته نړۍ مننه کوم دوباره دې رعایت کوم او دغه د نور ملګرو ته هم موږ غواړو چې موقع ورشي هغه بیا ګیلې کوي چې یاره ستاسو کال نه میلاویږي السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمة الله وبرکاته زما خوب وروره څنګه یې تاسو خیر وستړی مشې ورور قربان په خیر شکر دې بل ورته تاسو کار دی او پیرا سو برینګو دې کنه هغه دې نه دي پتا چې نو دوستانو ورونو پایګان له هم اوکې ورتیا او مې ویلي ورته او بس برابر مې کوله خیر سره او په موږ په خدای یې کنه په یو یو کې تاسو او رنګونه ملاوي کنه بس صحیح ده الله مو ډېر قدر وکړه قربان الله مو ډېر قدر وکړه زمونږ مشارو شباب صاحب څنګه دي شباب صاحب سره خپل خبرې وکړي خو ټیک ټاک ته خیر اوره برابرې شکر دې الحمدلله تاسو به دوم دې والله ډېر خوشاله یم په ایمان مننه یو جهان مننه موږ پوره یو ګنټه زارینګونه بو تاسو یو څه خبره ده تر وګورئ دا ځم مطمئن شي او زړه خوشاله دی والله نه اوس دې زړه خوشاله شو وای یار ولینا په باندې اصل خو وینو پر دې دوه معنی او چې یو څه خبره ده تر وګورئ په خدای یې ته نو چې بس زړه خوشاله شي او بس دا تاسو مینه د لالا مننه تاسو په خپل خواږه خلک کې ځکه خو د دې پښتو د ژبې د خلکو سره مینه لري شاعري دې ماشاءالله ډېره مزیدار او ډېره خوندوره او پرسکونه مطلب د زړه په خاطر څه کومه لاره کوي مننه یو جهان مننه په کلی کې راو ګرځولي دا ډاکټر محمد سعید او ډاکټر محمد اسلم صاحب قربان سلام دې کومه وعلیکم السلام او سلامونه ورته ورسېدل نورجانه والله ډېر قدرمن ډېر عزتمن شي او اخیرا کې زه یو رحمان بابا یو خپل یو شعر وایم چې تاسو خپه کېږئ قربان ارشاد ذکر دا ګورو چې سیمه دې ګورار شي وای او څه مخره پښتو کې به ښار شي او څه بل په شغلي خاصه کوشه شریدا چې پستا په لور گزار شي واجی واه ډیر ښه او کوی مکنه د بل سړي په لار کې چرستا په تکلیف ولا داسي ډیر ښه والسلام ډیر من وعلیکم السلام السلام علیکم وعلیکم السلام وای ډیره مو د پاس جاوید لا جوړ په خیر تکړه بس الله دې په خیر راوله جوړي بس په دې خوشحالي کې خدا ته غیب چرته جاوید لاله پروګرام درلګ
روجه وکنه روجه کې ټیم لیک بدلو یا خو بس او سره ټول روژه بیا اختر شولو ټول نو میله ګاډه وړه اوس حالات پر سکون اوس پر حالاتو باندې راغو اورې او زه تا ته دا شهاد روم ته دعا سلام کوم نو ډېر خلک یې فکري ټکي بساره کړي دي ته ډېر خوشحال مننه وعلیکم سلام کلامونه دی واورېدل لالا کلامونه هم ټولو ته وکړو بیا سره دعا سلام ما د شباب جان کلامونه دی واورېده نه ما خو په اواز نه راځي خو دې ځان ته وځي ډېر ښکلي نظمونه ډېر ښکلي غزلې وویلې او بیا هغه وایي هغه بعد ما کار لګېدی و که نه بیا کار شولو بل دوباره ته ورکې سمه الله مو خوشحاله ساته الله مو تل ژوندی سره د روغ صحت لره ما ته راځه تاسو ته ټول ټیم ته اختر وبرکې او تاسو بس ما خو مختصر ولې دغه یې کړو ته دعا کوه تاسو ټول الله آباد لره نړۍ مننه وعلیکم السلام جاوید الله زموږ ډېر ستر مینهوال دی ډېر او ډېر ښه نظر لري اکثر په موضوع باندې راسره خبرې کوي خو ښه ده چې په لاین راغو دوباره په لاین باندې شو نو بس ډېر زیات خوند یې وکړو السلام علیکم وعلیکم السلام زما خشته ورونو څنګه چل دی جوړ په خیر تکړه صحت مزاج صحتونه مزاجونه ښه دي له خیره شکر الحمدلله ستاسو یاران دوستان ملګري څنګه دي مسلې مو څنګه دي مسلې مو ختمې شوې له خیره بس روانې دي شکر دی نو بس الله دې خبرې دي چې په دنیا کې ډېرې مسلې دي الله دې پکې خیر واچي امين نو تاسو څنګه خیر خیریت دې خپرونه دي وکړه شباب دې واورېده وتا چې شباب خو مې واورېده په اخره کې رااله محمد داود چې دا تاسو دغه کو بیا مې ملاوه خو ملاوېدنه نو بس اوس ملاوه سمه شباب خو بادشاه سړی دی وروره مننه او تاسو سړی تاسو لکه الحمدلله یو خو هغه خپل کې بسکټ دی یو خوند مزه په خپل کوي او بیا وایو چې بسکټ دی اور ډېر زیات خوند دی بسکټ دی مننه دا راته واړه څنګه دي خدیجه څنګه ده او ماما څنګه ده شکر دې ښه دي الحمدلله نږدې خو نشته در سره والله چې نږدې خو نشته ورانه خوانه لري نو خبرې وکړلې که ډېرې موده وشوې خبرې نه دي شوي او ماما راته جوړ په خیر تکړه او اختر دې مبارک شه څنګه چل دی عمایمه څنګه ده ښه ده بس خیر خیریت دې ته وایه که نه ستا طبیعت څنګه دی ته څنګه یې خدیجه څنګه ده ښه دي څه دې زده کړي که نه څه دې زده کړي نوي ښه وای ډېر ښه ماما ستا هغه مشر ورور مې وکتو ښه چې کوم در باندې ټي وي بنده کړې ده ما ورته پترس ترس وکتل اورې هلو ما وی هغه ستا مشر ورور نو ما ورته پترس ترس وکتل اورې صحیح نړۍ مننه کوم ماما خوشحاله اوسې وعلیکم السلام نړۍ مننه کوم مشروان به یو ورسره چې کوم ځای وړه او ماما ورسره او شعر دې واورېده نه دا ډېره تکړه ده السلام علیکم وعلیکم السلام څنګه خیر دی وروره ټیک ټاک برابر څوک د کوم ځای نه ګلبار نمبر 4 نه زموږ مسؤلیت بری تاسو سره خبرې وکړي زه نصیب خان خبرې کوم پټلین نه جرمن کنټرول تاسو پروګرام ګورم ډېره مزه راکوي خلاله ښه صحت دې ښه دی تاسو ورته ته تاسو ډېر ښه څه شعر ویلو زما په ځوانانو کې چې باب پیدا شوی چې هم وته یو شعر ویل نه نو ما خو ډېر زیات ویل تا پکې کم یو واورېدو والله چې ما په والله ډېر زیات واورېدو خو ته ډېر سوچ کېدلی نو بالکل په مسوول کې ډېر خپل شعر راته روان شو ښه ارشاد خپل راته ووایه
خپل راته ووایه خو هغه زما د باندې کوم شعر ښه ولګېد هغه راته ووایه ولا ډېر هغه مصنف بیت چې دوی ویل و هغه ټول خو لفظونه رانه ویل دي ښه صحیح ده خپل راته ووایه خامخا لالا چې اور چې بلیږي نو خامخا لوګي خو تصنیفي کړه راځه پې شعر راته ووایه مال دولت درې چورونه و خان جوړ کړي بې ترتیبه لکه خر نه بې ترتیبه انسان جوړ کړي ښه پوهېږي د خبرې په تمیز باندې پوهېږي مشران چې د جرګو کې لقمان جوړ کړي غریبي به د بلا د غریب نه شي فلسفه د پردو نه خپلوان جوړ شي د پوپۍ جمشید د صاف انکار ته وکړه ګینې سفر به دې د ګټو انبار جوړ شي واجي ډېر دا خو ډېر ښه شعر وي خو دا خو د ټوپۍ جمشید د توبې که توبو د مینتوبه ووتم د خوبه ډېر ښه نه تا ویل خپل شعر درته وایم دا خو تا د ټوپۍ جمشید لاله راواخیسته که نه تا ویل خپل شعر درته وایم ډېره مننه کوم نړۍ مننه کوم ورور خوشحاله اوسه ډېره مننه کوم د ګلبهار نه ورور را سره او ناظم صاحب سره چې کوم دی نو دوی هم چې کوم دی نو خپل حاضري ولګوله السلام علیکم وعلیکم السلام جوړ په خیر تکړه مننه کوم ورور مې څوک او د کوم ځای نه محمد کریم خبرې کوم داسې تلیفون مې دلته پاتې کېږم په شاور سمه ده ورور مې ښه دی پروګرام نه مزې اخلي ډېر زبردست پروګرام یې روان کړی تاسو د پورې نه ما سره یو شعر دی قربان رئیس رقیبان سنگوي بیا خبر د اشنا رقیبان سنگوي بیا خبر د اشنا زموږ د کلي دا دستور دی چې یاسته ورکړو وای او یو بل وایي چې زړه مې غواړي چې بادشاه د افغانستان وایي سره څنګه وزیر زما جانان وایي چې کلي د محبت مې کې کولی دي خنوي کې مې بند کړي رقیبان وای او بس ډېره مننه وه ستاسو خبرې مې څه وشوې ډېره مننه خوشحاله اوسې مننه دا خو چې ډایرکټ وزیر داخله وی نه هغه ډایرکټ ښایسته شعرونه ویلې په لنډو الفاظو کې یو څیز ختم کړه خوند یې وکړه السلام علیکم السلام علیکم شور دی ورور در سره لالا خوا کې د ریلګاډی تېرېږي که ډېر زیات شور دی شور در سره ورور او دوباره راشه په لاین باندې بیا راشه کال دې ډراپ شو او دوباره راشه بیا به خوند وکړي السلام علیکم وعلیکم سلام څوک د کوم ځای نه ښه خور مې څنګه ده ښه یې ښه زموږ پروګرام ګوري د څومره ټیم نه ښه نو بس پروګرام ګوره خوند تیاله او داسې که څه پیغام وي کومه خبره کول غواړې فرمایشونه نشته دی او فرمایشونه چې کوم دی نو تاسو پروګرام پوره ګورئ هغې نه پس چې کوم دی نو یو ذهن کې داسې راغلی پرونه هم مونږ یو موضوع باندې لګیو او موضوع باندې چې کله لګیا نو تاسو په موضوع باندې خبره کوئ ډېر بخښنې سره او ډېره مننه کوم د کال کولو السلام علیکم وعلیکم السلام موضوع باندې راځئ دا خو مونږ یو چیز لګیو په هغې خبره کوو تاسو بیا فرمایش ته راشئ پرون مونږ د پښتنو د ترقۍ د پښتنو د سوکالۍ دپاره خبرې کولې تاسو پکې بیا مې هسې کوي چې را سندره داسې بلکل بیخي خوند نه کوي سل ځل مې ویلي چې یو څیز باندې لګیو کله فرمایش شي زه خپله ویم چې یاره فرمایش پیغام هر څه تاسو راکوئ هغه بیا خوند کوي السلام علیکم خیر دې څوک دي را سره
خیر دې مننه کوم نشته سندرې خور نن سندرې نشته نن چې کوم روزانه تاسو د 4 نه 5 پورې سندرې ګورئ د شپې 9 نه 11 بجې پورې سندرې ګورئ خو دې ټایم کې چې کوم دی نو مونږه موضوع باندې خبره کوو په موضوع باندې راځو او ما خبره مې جاري ساتله چې تاسو به مس کې بیا خبره وکړه مننه کوم تاسو د کال تاسو د مینې د هر څه منو هغه سیز خو چې کوي او ترتیبي هغه ترتیب باندې راځي بیا خوند کوي شباب څه دروړي ها مننه بسکټ تیرا کول ما کې بسکټ خاله ته ورغلی یو السلام علیکم السلام علیکم هلو السلام علیکم وعلیکم سلام رور مې څوک او د کوم ځای نه اکبرپورې نه څوک نور زمان ها نور زمان جان څنګه یې ښې ها ولې دې نه پېژنم قربان زما د کلي خو دا راته وایه چې د کومې محلې سیدان آباد نه نور زمان استاد گلکار دے ہاں نور زمان استاد ویسے آن لیتا نا کی صاحب ٹھیک ٹھاک خیر خیریت ہے بس شکر دے نور زمان لا دارا تو نور ملگری یاران دوستان خدی بس میاں سے افستاو دا پارٹائی سڑے دیتے پوئی کنو نه نه ستاسو د پارټۍ سړی دی تصویران ورسره ستاسو ور وخت راځي نو ستاسو به زیاته مني زه به ورته وایم خو تاسو به ورته هم وایئ چې ورته تصویران خو زمونږ سره وباسي مونږ سره خو تصویر نه وباسي بس تابعدار دی زه به ورته وایم او خپله به ورته وایي صحیح ده که نه خیر خیریت دی تاج لا ښه دی نور ملګري یاران دوستان ټول ښه دي زما سلامونه کوم الله ډیر قدرمن کوي عزتمن شروع غزل درته ډالۍ کومه مهربان خوشاله وعلیکم السلام نور زمان لا ورا سره نور زمان لا چې کوم دی نو ډېر تکړه ګلکار دی زموږ د علاقې ها د خلکو کورونه آبادوي ځینې خلک کورونه ورانوي خو دوی د خلکو کورونه آبادوي السلام علیکم السلام علیکم مدان صاحب څنګه ورور خیر جوړ په خیر تکړه شکر رمضان لاله خبرې کو وای رمضان لاله دا راته وایي چې څنګه چل طبیعت دې څنګه شو ما زرولي لګولیو بالکل راته رایات دي ستاسو هغه الفاظ هم رایات دي چې زړه تکلیف دی راته خو دا سندره راته ولګه ما لګولیو ما خپل واده باندې پوره برابر قربان وای مونږ خلک ورسره امام شو شاګردان د استادان شو واجی وا تاسو ګورئ د کوشش د وجدان ته دا زمونږ د غیرت د ایمان ته واه خیال لري چې په سپوږمۍ کې ودانې کړي پاس مان زندګانې کې ډېر ښه یو کې د انګریز ستا ناکام لیدلی نه واجی وا ډیر من رمضان لا بس څنګه چې خبرونه ختميږي زرولي افغان سندره درته ډالۍ کوم صحیح ده ډیر مننه کوم خوشاله شي رمضان لا شباب جان بس ټایم ختم دی ورا سره ډالۍ کا چې دی ملګرو ته نور زمان لا ته دی بلکې رمضان لا ته نور زمان لا ته ورکه څومره ملګری تیر شوی دي هغه د پی ټی آی کوم جنرال کونسلر هغه ته هم ورسره نور ملګری د ټول ته ډالۍ کو قربان بس دا ما غشن زمونږ هغه د جبه هغه کلچر څه دی زموږ خپل هغه ځړی کیسې دی پکې دا یو ټکی دی اکثر ځکه زوې مانو زمونږ د علاقو کې پرخ جبو کې راشي هغه بیا پوی نشي
موږ ستنکۍ یو څیز ته وایو ها په دې اوبو په دې غاړه باندې د هلیکاپټر په شان یو څیز ګرځي په دې بوټو کې جهاز ورته موږ وایو سور غونډه کې لکه چی نه هغې ته زموږ ځای کې خلک ستنکۍ ستنکۍ تاسو ورته ډېر دغه وایي موږ ورته جهاز وایو اورې ښه نو دا بس هغه شعر کې راغلی ده یادېږي دې اشنا ستنکۍ په ډمبر ګلو واه یادېږي دې اشنا ستنکۍ په ډمبر ګلو زما به خوښې د شاله او لکۍ په ډمبر ګلو رومال به مې په غاړه و ګل کړی ځوړند کړی رومال به مې په غاړه و ګل کړی ځوړند کړی ګل کړی به و مور راله ټوپۍ په ډمبر ګلو ګل کړی به و مور راله ټوپۍ په ډمبر ګلو څه وختونه ګلدانونه ګملوه نه بنګلوه څه وختونه ګلدانونه ګملوه نه بنګلوه سینګار به وي زمونږ د کور بلی په ډمبر ګلو سینګار به وي زمونږ د کور بلی په ډمبر ګلو ځوړنده به وښکته د برګونه په کوټه کې ځوړنده به وښکته د برګونه په کوټه کې ښایسته به ښکارې د هغه تلګۍ په ډمبر ګلو ګیډي ګیډي راوړي خولې خولې د بڼ نه راشي ګیډي ګیډي راوړي خولې خولې د بڼ نه راشي د مړې زمونږ د کلي جنکۍ په ډمبر ګلو مړې زمونږ د کلي جنکۍ په ډمبر ګلو دا شعر واوره د هغه وخت کلا بیا لونګو یا ګلونه د هغه وخت کلا بیا لونګو یا ګلونه ورکړی یوې پیغلې ونتکۍ په ډمبر ګلو ورکړی یوې پیغلې ونتکۍ په ډمبر ګلو زه هم هر مازدیګر یوه غونچه کور ته راوړمه زه هم هر مازدیګر یوه غونچه کور ته راوړمه خوشحاله شي زما وړه ککۍ په ډمبر ګلو اخري شعر دی بخښنه غواړم مینهوالو نه چې د کلي جنکو چې باغ غوښته چرته خادیله د کلي جنکو چې باغ غوښته چرته خادیله شباب به ترې غوښته سپینه کوږۍ په ډېر مزیدار او ډېر ولسي رنګونه او ډېر زیات خوند یې وکړو جاز دې راته رایاد کړو او جاز به مونږ اکثره نیوو او بیا به ورپسې لکۍ ته به تار وتړلو هغه مونږ الوزو که نه ظلم مو کړی خو ماشومانو پوهېدو یو پکې غټ جاز و یو پکې واړه جازونه به او واړه به ډېر بد و هغه به نه نیولی کېدل دا غټ به ډېر زر ونیولی شو هغه به چک په هم لګولو خو بهرحال مونږ سبب جان یو نړۍ مننه کوم جهان مننه کوم خوشحاله اوسئ چې پروګرام دې ښکلی کړو پروګرام ښکلی شو ډېره زیاته مننه تاسو نه مننه او دا ده چې نن دې زما په شاعرۍ باندې مازغه خو مې دله کاڼی کړه ځکه چې دا ګوره دا اورېدل چې دي دا یو غټ پرده شو نه خوند دې وکړو او دا دې مینهوالو سره دا شریک کوم چې هره جمعه به راسره شباب جان کښېني یو خبره کوم لنډه بیا یې کټ کوم داسې وه دا مننه ده نه ځکه کوم زمونږ کلي کې ډېره مخکې خبره وه دې سره بیا زه هوښیار شوم زمونږ کلي کې یو کس نو لکه ما یو غزل څه شی لیکلی هغه ته مالته راشه لکه یو غزل مې لیکلی چې دا د معنی ورمه نو هغې داسې نه و لکه زه یې هوښیار کړم لکه دې کې مقصد دا و چې ته هر څوک غزل نه اوري لکه کوم سړی چې د غزل د اورېدو دی هغه ته واوروه لکه هغه ته اوس خو ښه کار وشو زه هوښیار شو ما بیا چاته نه دي ویلي چې راشه غزل واوره بیا ما ته راله ما له خوند راکوي او هغه به تاسو ته پته وي چې ما سره اکثر ادب د لارې ملګري کښېني زه پرې خوشحالېږم او په دې خوند راکوي مینهوالو څومره ستایل مینهوال هم دې نه خوندونه اخلي شباب جان مننه کوم هره جمعه به راسره شباب جان ناست دی خپل کوربا سید ننشا په خپلو دعاګانو کې یاد ساتئ د سندره چې کوم د رمضان لاله ته به ډالۍ کوو چې مبشر ویښي ودني نو که مبشر ویښي نو بیا د زرولي افغان سندره چې کوم دی نو رمضان لاله ته ډالۍ کې د هغې 4 بجې بجلي ځي خپل کوربا سید ننشا او شباب جان ته ورکوي اجازت د لوی الله په امان